ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبی علیہ السلام د سیرت پاک بیانات شروع کړیو. نن د دې متعلق خبره درته کوم چې د څومره مخکې پیغمبران تیر شوي دي، د حضرت آدم علیه السلام نه واله تر د حضرت عیسی علیه السلام پورې پیغمبر علیه السلام د دې ټولو پیغمبرانو د کمالاتو جامع پیغمبر. د هغې ټول کمالات چې څومره د پیغمبرانو هغه الله نبی علیه السلام له ورکړي. جامع الکمالات دا د پیغمبر علیه السلام یو صفت دی او هغه خصوصیات او برکات او معجزات چې د هغه پیغمبرانو نو هغه حضور پاک کې موجود. زمارونو هر پیغمبر په مخ د ځمکه د الله رحمت دی او ټول پیغمبران د الله مقربین بندگان تیر شوي دي او هر پیغمبر الله په خپله زمانه کې د خپل امت دپاره د هدایت یو لویه رڼا رالیږلې وه. نو د یو پیغمبر صفت چې کوو که نه دا به ذهن کې واچو. بعضې خلک لږ یو ګوټې خطا کېږي. د یو پیغمبر صفت چې کوو یا د حضور پاک صفت چې کوو نو هغې کې چې دا غلطي زمونږ نه ونه شي چې د بل پیغمبر سپکاوی را نه شي. په یو موقع کې یو صحابي په مدینې منورې بازار کې روانو او یو یهودي سره مخامخ شو. هغه یهودي قسم خوړه او په قسم کې ده ووی چې والذي اصطفى موسى لا والذي اصطفى موسى على البشر. دا لا دی د قسم سره د مخکې خبرې د رد دپاره یا زاید استعمالوي، دغه بله خبره ده. هو الذي اصطفى موسى على البشر وی زما د قسم په خدای وي په هغه ذات مې د قسمې چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی. هغه د هغې پیغمبر و موسی علیه السلام په هغه ذات مې د قسمې چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی. دی مسلمان له غصه ورله وی دا خو تا غلطه خبره وکړه چې د له فضیلت د په ټولو بندګانو نو په ټولو بندګانو کې خو نبي علیه السلام هم داخل شو. اعلی محمد دا لفظ یې ووی اعلی محمد صلی الله علیه وسلم. آیا د موسی علیه السلام زمونږ په نبی علیه السلام هم فضیلت دی؟ ټولو بندګانو کې خو دیم راغی نو لاس یې اوچت که هغه یهودي له سپېله ورکړه په دا مخ یې ووه. دا زمونږ د پیغمبر سپکاوی وکړه. یهودي لاړ نبی علیه السلام ته شکایت وکړه چې ستا دې صحابي زه ووالم. حضور پاک هغه صحابي راوغوښته ولې دې ووهه؟ وی د الله رسوله بازار کې قسم خوړه او په قسم کې ده ووې چې زما د پاک ذات قسم چې موسی له په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی.
نو ما وی چې په ټولو بندګانو د موسی علیه السلام فضیلت شو نو به بعضې بندګانو خو نبی علیه السلام هم د الله بشر دی بنده دی نو په دم موسی علیه السلام غوره شو نو ما له غوسه راله څپېړه مې ورکړه. اوس خبره د هغه صحابي ټیک وه. ولې ټیک وه؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام د ټولو پیغمبرانو سردار دی. ما تېره جمعه هم درته بیان کړی تفصیلي. سید الانبیاء والمرسلین دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی. او تیره جمعه هم په دې درته بیان وکړو چې انا سید ولد آدم او الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه. ټول پیغمبران به قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړ دي. ټیک خبره وه. ورفع بعضهم فوق بعض درجات. بعض پیغمبرانو له الله د بعضو نه لویه مرتبه ورکړې ده. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعض پیغمبران الله د بعضو نه مرتبه کې اوچت پیدا کړي دي. مسلمان خبره ټیک وه، لیکن بیا هم نبی علیه السلام هغه مسلمان صحابي ته غوسه وکړه، بې بد دې کړي دي. لا تخیرونی من بین الانبیاء. بې پام کوئ داسې ونه کې چې د پیغمبرانو په منځ کې ما اوچت حساب کې داسې به نه کوې. نو علما وایي چې دا ولې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړه؟ د هغه مرتبه خو په ټولو پیغمبرانو اوچته ده. نو څوک وایي عاجزي وکړه، تواضع. لیکن ښکلی جواب دا دی چې ما له په نورو پیغمبرانو داسې بهتري مه راکوې چې د بل پیغمبر سپکاوی پکې راشي. ټولو نه زه بهتر یم، شک پکې نشته، خو داسې طریقه به زما د بهتروالي نه بیانوي چې په هغې کې د بل پیغمبر توهین راشي، د بل پیغمبر سپکاري وی راشي. ځکه ټول پیغمبران د الله مقرب بندگان تیر شوي دي. او بیا حضور پاک یو مثال ورکړ، وی ما په موسی علیه السلام او په نورو پیغمبرانو اوچتوی ما. ولې؟ وی د قیامت پر ورځ الناس یصعقون یوم القیامه. قیامت پر ورځ به ټول خلک بېهوشه پرېوځي. یو شپیلی به ووالي شي. یو شپیلی خو هغه ده چې شپیلی ووالي شي نو دا قیامت به راشي. دویمه شپیلی به ووالي شي نو اذا هم قیام ینظرون، خلک به د قبرونو نه پاسي او حساب کتاب له به روان شي. نو بیا چې کله حساب کتاب شروع کیږي نو یو دریمه شپیلی به ووالي شي. دې سره به د الله عرش راځي او د الله د عرش تجلی به کیږي. یو دریمه شپیلی به ووالي شي. هغې شپیلی سره چې څومره خلک د بېهوشه به پرېوځي. فاذا الناس يصعقون يوم القيامه. قیامت پر ورځ به خلک بېهوشه پرېوځي. نو د ټولو نه مخکې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به برابیدار شمه، زه به راوچت شم د ټولو نه مخکې. نو چې زه کله راوچت شم د ټولو نه مخکې فاذا انا بموسی، موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش، د عرش خپه به یې نیولي. ټولو نه مخکې به زه راپاسم، خو چې زه راپاسم نو موسی علیه السلام به ووینم. نو ابسی آخذ بقائمة من قوائم العرش، د الله د عرش خپه به یې نیولي. فلا ادري، ما ته پته نه لګي. فلا ادري، نبی علیہ السلام وی ما ته پته نه لګي په څه خبره چې زما نه مخکې بیدار شوی دی. افاق قبلی، ما نه مخکې بیدار شوی دی. ام جوزیا بصعقة الطور، یا کوه تور کې دی بېهوشه شوی و. الله ته وی رب ارنی انظر الیک، خدای ما ته ځان وښایه تا وینم، ما ته ځان وښایه تا وینم. الله ورته لن ترانی، ما نشي لیدلی. بیا وی الله ما ته ځان وښایه تا وینم، وی لن ترانی، ما نشي لیدلی. چې د بار بار درخواست وکړه، الله وی ولکن انظر الی الجبل، دې غر ته وګوره، دته ځان خیمه، یو جلک ورته خیمه. فان استقر مکانه فسوف ترانی، که دا غر ټینګ شو نو ته به مې ووینې، که غر ټینګ نشو نو ته مې نشي لیدلی. فلما تجلی ربه للجبل، چې الله غر ته معمولي غوندې یو خپله تجلی وکړه، جعله دکا، نو هغه غر ټوټې ټوټې شو. داسې ټوټې ټوټې شو چې بعضې مفسرینو لیکلی دي، وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم جبل نور دی، ډېر لوی غر دی، وی دا د هغې یو ټوکړه ده چې دلته پرېوته. ټوټې ټوټې شو غر. وخر موسی صعقا، موسی علیه السلام بېهوشه پرېوته. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زه کله بیدار شم نو موسی علیہ السلام به زما نه مخکې د الله د عرش خپه نیولي. نو اوس پته نه لګي چې ما دیم بېهوشه شوی او ما نه مخکې بیدار شوی دی.
او کنا الله د دې بېهوشۍ نه دې مستثنا کړی دی دا بېهوشي پې الله نه ده نوستی د هغې بېهوشۍ په بدله کې چې په کوهي تور کې په ده کومه بېهوشي راغلی وه هلته بېهوشه و نو دلته پې الله بېهوشي را نه وسه زړه ورته کلک که وی ګوره که نه موسی علیه السلام ما نه مخکې به د الله د عرش په نیولي نو ما ولې غوره کوې ما ته ولې وایې چې دا د موسی علیه السلام داسې دی او فلان داسې دی داسې دی نو د دې حدیث ته زموږ علما معلوموي چې واقعي د حضور پاک مرتبه خو په ټولو پیغمبرانو اوچته ده دې کې خو شک او شبهه نشته پیغمبرانو کې مرته آیتونه د قرآن شریف په درجې شته خو لیکن ته به په داسې طریقه د پیغمبر علیه السلام شان نه بیانې په داسې طریقه به د پیغمبر علیه السلام فضیلت نه بیانې چې د بل پیغمبر سپکاوی پکې وشي ټول انبیا د الله مقربین دي د الله هدایت ستوري دي خو زه به دې کې یو خبره درته وکړم دا چې د ټولو پیغمبرانو کمالات الله په حضور پاک کې جمع کړي دي ټول پیغمبران چې څومره دي هغه پکې راجمع دي حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچه خوبا همه تنها اچ خوبا همه دارن تو تنها داری وی د عیسی علیه السلام په دم به مړي جمده کېدل هغه معجزه ستام شته د عیسی علیه السلام د لاس نه برانا ختله هغه معجزه ستام شته د یوسف علیه السلام حسنو هغه حسن ستام شته وی چې هغې خوبانو مقربینو پیغمبرانو ځان ځان له کوم صفتونو اټول پتا کې راجمع دي زه به درته یو څه شمېرم د حضرت آدم علیه السلام د ټولو نه لوی منقبت څه دی اداو چې کله الله پیدا کو نو فرشتو ته حکم وکړو واذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم اے فرشتو دی آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ په طرف د آدم یا د ډایرکټ سجده ورته ولګوئ آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس پرې پاتې شو او باقي چې څومره فرشتې وې نو ټولې په سجده باندې آدم علیه السلام ته پرېوتې اوس زما وروڼو دغه سجده زمونږ د امت نه مخکې په نورو امتونو کې یو سجده جایزه وه چې هغې ته به سجده تعظیم وې لکه موږ د تعظیم دپاره چاته په سینه لاس کیدو یا د تعظیم دپاره د چا لاس ښکول کو مثلا یا یو سړی را رواني د هغه د تعظیم دپاره پاسو په دغې امتونو کې د نبی علیه السلام نه مخکې تعظیمي سجده جایزه وه چې چا به چا تعظیم کو نو سر به ورته په ځمکه کېښود سجده به ورته ولګوله دا وه د حضرت یوسف علیه السلام رونه چې کم وخت کې رالل او پلار ورسره د یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام سره په مصر کې ملاقات شو نو قرآن شریف کې الله فرمایي وخروا له سجدا وخروا له سجدا نو بعضې علما خو پکې څه تاویلات کوي لکه دې کې هم تاویل بعضې علما کې لیکلي مفسرینو خو ظاهري معنا څه ده خروا له سجدا ټول ورته په سجده پرېوتل دې ته سجده تعظیمي وی او د عبادت سجده هغه مکمل شرک دی هغه نه مخکې جایز وه او نه اوس جایز ده د تعظیم د سجدې او د عبادت د سجدې منځ کې لږ فرق دی چې چاته سجده لګې که ستا دا سوچي چې دې ما له خیر هم راکولی شي ما نه شرم دفع کولی شي زما د حالاتو نه هم خبردار دی لکه مونږ چې الله ته سجده کوو نو زمونږ د الله ته چې سجده کوو زمونږ پکې څه سوچي چې الله سجده درته لګوم چې ما له خیر راکړي داسې ده که نه ده سبحان ربی الاعلی هر عیب نه پاکې سجده راته لګوم الله چې ما د شر نه بچ کې خیر او شر د چا په لاس کې دي ما درته مخکې ویلي وایه د الله په لاس کې مرض او صحت د چا په لاس کې دي نو مونږ چې الله ته سجده لګو زمونږ دا مقصد دی او دام سوچي چې الله ته زما د هر څه نه خبرداري زما نم خبرې زما د بچو نم خبرې زما د ښځې نم خبرې زما د غریبۍ نم خبرې زما د مالدارۍ نم خبرې زما د روغ صحت نم خبرې زما د عزت نم خبرې نو که په دې سوچ سجده لګې دې ته سجده د عبادت وی دا صرف چاله پکار ده او دا په یو امت کې ما سوا د الله نه د بل چا دپاره جایز نه وه بلکل دا منع ده او د تعظیم سجده سي هغې کې دا سوچ تینی هغې کې به سجده آدم علیه السلام ته کوله نو صرف د هغه تعظیم یې وکړو دا مطلب نو چې آدم علیه السلام ما له خیر او شر راکولی شي دا مطلب نو چې آدم علیه السلام د ما نه شر لرکولی شي دا مطلب نو چې آدم علیه السلام فرشتو دا سوچ نو چې آدم علیه السلام به موږ نه مرضونه لر کړي دا مطلب نو یا د یوسف علیه السلام رونو چې کله یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله دا مطلب نو چې یوسف علیه السلام به موږ له خیر راکوي موږ نه به شر لر کوي موږ نه بیماري لر کوي موږ له بچي راکوي موږ له به روغ صحت راکوي دا سجده چې موږ کوو دا به چا ته کوو وایه
الله ته. دغه سجده تعظیمی په نورو امتونو کې جایز وه، زمونږ په امت کې دا منع شوه، بالکل حرام مکمل منع ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لو کنت آمر که ما حکم کولے ان یسجد احد لاحد چې یو کس بل چاته سجده ولګی، که دا اډر می کولے چې یو کس بل چاته سجده ولګی، لامرت النساء ان یسجدن لبعولتهن، نو ما به ښځو ته دا حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوي. ولې په ښځه د خاوند تعظیم پکار دی چې وکړي، او په ښځې د خاوند حق هم شته. نو که دا به حکم کولی چې بل چاته غیر الله ته د الله نه ما سوا بل چاته سجده ولګوي، نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته سجده ولګوي. لیکن د الله نه ما سوا سجده منع ده، منع. نو د عبادت سجده که اوس هم کې د الله نه ما سوا بل چاته، نو شرک او کفر دی. پوه شو په دې خبره؟ عبادت سجده خود پیژندله کنه. او که د عبادت نه علاوه اصل تعظیم لپاره سر اږدې په ځمکه د الله نه ما سوا بل چاته، نو حرام، ډېره لویه ګناه ده او ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. خیر آدم علیه السلام ته فرشتو ته الله حکم وکړو دغې ته سجده تعظیمي وی چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. نو دا د آدم علیه السلام لوی برکت شو که نه شو؟ وایا هلکه دې نه لوی کمال بل شته؟ نه. ولې فرشتو ته وی سجده ورته ولګوئ، او ټولې فرشتې په سجده ورته پرېوتې. د دې مقابل کې د نبی علیه السلام کمال ته ګوروس. اللہ قرآن شریف کی فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ وی چې زه پخپله په پیغمبر علیه السلام درود ویم، زما فرشتیم په نبی علیه السلام درود شریف وی. او اے د ایمان خاوندانو تاسو په پیغمبر علیه السلام درود او سلام وایه، تاسو پې وایه. ګوره دا د الله حکم شو. فرق څه شو؟ هغه سجده هغه تعظیمو د آدم علیه السلام هغه صرف فرشتو کړی دی، او درود شریف یوازې فرشتو ته اډر نه دی، چا ته اډر دی؟ وایا فرشتو تم دی، امون تم دی، او تر قیامت پورې انسانیت ته دی. دا یو فرق. دویم فرق څه دی؟ هغه سجده صرف فرشتو کړې وه، او دا درود شریف په پیغمبر علیه السلام الله پخپله مویي. هغه سجده د آدم علیه السلام یو وخت کې وشوه، خلاصه شوه، بس یو ټیم هغه سجده شوې ده. او په پیغمبر علیه السلام درود شریف وایا یو وخت کې دی، که نه عمر لبی، عمر لبی. دا برکات شو، دا د هغې یو جلک شو. د آدم علیه السلام د تعظیم یو جلک دلته راغی. هغه سجده تعظیم د لویه د آدم علیه السلام د اظهار و چې دا یو لوی سړی دی، ځکه فرشتې ورته سجدې کوي. نو دلته الله د نبی علیه السلام د لویوالي ذکر هم وکړو چې دا هم ډېر لوی عظیم شخصیت دی، او دو عظمت یې دې نه معلوم کوي چې زه پې خپله درود شریف ویم. د الله درود شریف څه دی؟ رحمتونه نازلول. ګوره یو وخت نه همیشه رحمتونه نازلول، او زما فرشتیم دا دعاګانې کوي چې الله رحمتونه پې نازل کا. دې نه پته ولګېدله چې د اسمان چې څنګه موږ دلته درود شریف وایو، د دې نه دا معلومه شوه نو په اسمانونو کې فرشتې، په ځمکو کې فرشتې، په دې اونو بوټو کې چې څومره فرشتې دي، دوی هم په پیغمبر علیه السلام درود شریف وایي. یوازې موږ نه یو، هغې هم وایي، او تر قیامته پورې به ویلې کېږي. دا څومره لوی برکت دی د مارونو، دې نه لوی برکت بل کېدی شي؟ نشي کېدی. نو صحابه تپوس کوي د نبی علیه السلام نه، هذا السلام قد عرفناه، د الله رسوله مونږ ته خو الله په قرآن شریف کې حکم وکړو چې درود مو وایه او سلام مو وایه. نو سلام خو مونږ پیژنو، هغه څنګه دی چې درته مخامخ شو نو مونږ ووایو چې السلام علیک یا رسول الله. صحابه برالل داسې مخامخ به ودرېدل، نو سلام به واچ. هذا السلام قد عرفناه، خو مونږ پیژنو، په یو بل هم سلام اچو، په تا هم سلام اچو، دا خو مونږ ته معلوم دی، دا خو زمونږ په معاشره کې مشهور شی دی. فکیف الصلاة علیک، درود شریف به در باندې څنګه وایو؟ صلات دا تپوس د درود ځکه کوي چې صلات په لغت کې دعا ته وایي. نو مونږ ته چلو ښایه، او د صلات نور هم ډېرې معنی دي. سلام خو اسانو پیژندی چې خلک یو بل ته سلام کوي. کیف الصلاة علیک، په دې درود شریف مو پوهېږه چې دا صلات څه ته وایي، دا درود څه ته وایي. د دې معنا خو دعا هم ده، او د دې معنا خو معانی خو نور هم ډېر شته دی. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی چې په ما درود شریف داسې وایه: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو دای وته وخو
بل ځای کې ورته داسې ښولی دی اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. بل ځای کې ورته داسې ښولی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم فی العالمین. داسې نور قسم درود شریف نبی علیہ السلام صحابو ته په مختلفو اوقاتو کې ښودلی دي. زمارونو درود شریف هغه عبادت دی، هغه عبادت چې الله فرشتو تم حکم وکړه چې وایه به. الله د چې عبادت نه کوي، د الله د درود شریف د مراد رحمتونه را لیږل دي. سوال چې کې هغې ته عبادت وایي، نو سوال فرشتیم کوي او سوال مونږ هم کوو. الله خو چانه سوال نه کوي چې هغې ته مونږ عبادت ووایو. نو الله په خپل خپل رحمتونه په نبی علیہ السلام همیشه رمارندي او را لیږي. او دا چې کله امت په پیغمبر علیہ السلام درود شریف وایي، د پیغمبر علیہ السلام د پاره هم برکت دی او د امت دپاره هم برکت دی، او فرشتې هم پې درود شریف وایي. نو تاسو ته هم دا درخواست دی چې درود شریف لږ زیات وایه په نبی علیہ السلام. څومره چې موس کېږي نو په حضور پاک درود شریف وایه. اوس بعضې خلک سوال کوي چې د درود شریف فایده څه ده؟ مونږ چې دا وایو چې یا الله په نبی علیہ السلام درود رحمت راولیږي، نو که مونږ وایو که نه الله پې رحمتونه رالیږي، نو څه فایده شوه ده دی؟ زما په دې وړه خوله به څو شي که زه ډېر ووایم چې الله ته پې درود شریف راولیږي، ته پې رحمت راولیږي، نو د دې څه فایده ده؟ نو علما جوابونه ګڼ کوي، خو ستاسو سره پوهې دپاره آسان جواب درته وایم، ډېر آسان جواب. هغه دا چې ته بیټري راوالې، بیټري او د دیوال ته مخامخ ونیسې، خشته دیوالی، ښکلې دیوالی. دا ګور یو نظیر درته ښیم، مثال نه دی چې دیوال ته تا هغه بیټري ونیسې، نو دا هغه بیټرۍ هغه رڼا او عکس تا په دې مخ راپرېږدي که نه راپرېږدي؟ راپرېږدي که نه راپرېږدي؟ چمک در باندې راپرېږدي. څومره چې دې نږدې کړه چمک در باندې راوځي. نو د دې بیټرۍ فایده دیوال ته نه رسېږي، الټه تا ته فایده ورسېده. هغه چمک تا ته راپرېوته، تا ته لاره ښکاره شوه. د قرنګ زما د درود شریف فایده نبی علیہ السلام ته رسی که نه رسی الله خبر. ممکن ده وبرسی، ممکن ده زما د بیانانه ولا زیات برکتونه خدای ورکی، لیکن د هغې هغه عکس، د هغې هغه شعاع، د هغې هغه رڼا واپس زما په مخ راپرېږي، زه پې خشته ښکارم. لاره ما ته ډولی کېږي، ما ته لاره ډولی کېږي، زه پې سفر کوم. دا د درود شریف برکات او خشته برکت ته زه ویم. زما په ذهن کې دا حدیث کې راځي چې چا په نبی علیہ السلام درود ووایي، د باندې خدای پاک 10 برکتونه نازل کي، دنه به خدای 10 ګناهونه ورجوي، دله به الله 10 نیکۍ ولیکي. یو وخت نبی علیہ السلام مبارک خپه او پریشان ناستو. حضرت جبریل علیہ السلام راغی، نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله خپه پریشانه؟ نبی علیہ السلام او وی زه خو الله یو خبرې له راولېږلم، ورشه پیغمبر علیہ السلام ته ده ووایه چې څوک پتا یو ځل درود شریف ووایي، د ده نه به د 10 ګناهونه ختم کم، 10 به ورله نیکۍ ولیکم، 10 به پې برکتونه نازل کړم. رضیته؟ اوس خوشحاله شوې که اوس هم نه خوشحاله؟ نبی علیہ السلام وفرمایل رضیتو، اوس خوشحاله شو. دې برکت دی د درود شریف. لیکن د ټولو نه ښکلې برکت څه دی؟ زما په ذهن کې هم راځي، هغه دا دی، حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمائی من صلی علی عند قبری سمعته، څوک چې زما د قبر خوا کې په ما درود ووایي، هلته مخامخ چې ودرېږي وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، او وړه کې به دا راولي چې دا صلات او سلام ما په پیغمبر علیہ السلام ووایي، زما دا صلات او سلام نبی علیہ السلام اوري، مخامخ به ورته ووایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا صفی الله، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله. دا درود شریف هلته کې وایه. او چې دلته کې وی په پاکستان کې، په افغانستان کې یو ځای بل ځای، نو نبی علیہ السلام فرمایي ومن صلی علی نائیا، دی لرې دی زمانه او په ما درود وی ابلغته، هغه ما ته رسول کېږي د فرشتو په ذریعه. ولی حدیث کې راځي من صلی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، دا الله فرشتي دی په دې مخ د ځمکه چکرې لګوي. د فرشتو مختلفې ډیوټۍ دي، د چا په اونو کې ډیوټي ده، د چا په کاڼو کې ډیوټي ده، د چا په اوبو کې ډیوټي ده، د چا د مور ګېډه کې دننه په بچي باندې ډیوټي لګېدلې ده، او د بعضې د درود شریف دپاره خاص فرشتې الله مقرر کړي دي. ان لله ملائکة، دا الله فرشتي دي سیاحین فی الارض،
په دې ځمکه کې چکرې لګوي. یبلغوني عن امتی السلام، د امت نه ماته سلام را رسوي. زما امت چې په ما سلام وی نو هغه سلام ماته د امت دلته کې را رسوي. نو زه وایم اکثره ویم چې د درود شریف او یو حدیث کې راځي وی فرشته ځي نو نبی علیہ السلام ته دا وی الله فلانکی د الله رسوله فلانکی د فلانکی زوینن پتا دومره درود شریف ویلی دی، فلانکی د فلانکی زوینن پتا دومره درود شریف ویلی دی. نو چې د درود شریف د برکت نه ستا نوم د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې واغشتلی شي یا ستا د پلار نوم د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې واغشتی شي، د دې نه لوی خیر او برکت بل شته؟ څونه به خوشحالي نبی علیہ السلام چې فرشته ورته ووایي چې د تورنځو فلانکي او د فلانکي زوی په تا دومره درود شریف ویلی دی، ابه څونه خوشحاله شي. او ګوره ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق هم دی، ورسره خوا کې حضرت عمر فاروق تیاران دي، هغوی به څومره خوشحاله شي. ممکن ده چې هغوی دعا مو کړي چې الله رسوله د خو په تا ډېر درود ویلی دی او دله به سفارش هم کې او د باندې د خدای رحم وکړي. ممکن ده انسان دی، ممکن ده چې داسې وویلی شي. نو دا د درود شریف برکات دی رونو. نو درود شریف په پیغمبر علیه السلام ډېر وایي، ښه ډېر زیات درود شریف وایي، دی کې ډېر لوی خیر دی او ډېر برکت دی پکې. یو ځای کې نبی علیہ السلام یو صحابي حضور پاک ته وفرمایل وی د الله رسوله تا باندې څونه درود شریف وویمه؟ دی چې څومره دې خوښې نو وی داسې به وکړمه چې نیم وخت به زه ځان له دعاګانې غواړم، چې سړی فارغ شي دعا غواړي نو نیم وخت به ځان له دعاګانې غواړم او نیم وخت به تا باندې درود شریف ویم. وی ډېره ښه ده، فان زدت فهو خیر. وی که دې نه دې زیات که نو بهتره به وی ښه دوی سې ټیم به تا له درود شریف ویم، یوه عیسه کې به زه ځان له دعا غواړم. وی ډېره ښه ده، فان زدت فهو خیر، که دې نه دې زیات که نو ښه وی. وی ښه ده الله رسوله د دې نه زیات به م تاله ویم او لږ ساعت به ځان له دعا غواړم نو. وی ډېره ښه ده خو که دې نه دې زیات که نو ښه وی. صحابي څه وی؟ وی د الله رسوله بس تا ته پتا به درود شریف ویم ځان لاړو دعا نه غواړم، تاله به درود شریف ویم او ځان له به دعا نه غواړم. حضور پاک سو فرمایل اذن تکفا همک و تغفر ذنبک. وی بس خبره خلاصه شوه. سړی دو سوال څه دپاره کوي چې خدای ما وبخي، نو خدای به دې مفتو کې وبخي. چې ما باندې درود شریف او دعا نه کې نو تغفر ذنبک، ګناه به دې مکمل وبخلی شي. او تکفا همک، سړی چې دعا کوي نو غټه دعا څه غواړي چې خدای ما د پریشانونو خلاص کې. هلکه لویه خبره دا ده که نه، که بیماري ده نو هم پریشاني ده، که بچی نشته نو هم پریشاني ده، که دشمنی ده نو هم پریشاني ده، که جګړه د چا سره کړې ده نو هم پریشاني ده، او که پیسه د سره نشته نو هم پریشاني ده، که روزګار د سره نشته نو بیا پریشاني ده، که نوکري د چا نشته نو بیا پریشاني ده، که کور کې جګړې دي نو بیا پریشاني ده، که زامنو سره جګړې دي نو بیا پریشاني ده. خو هر شي کې پریشاني ده که نه. نو اذن تکفا همک، پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. زاړو د یو درود شریف برکت دقه شو، پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. الله ته پریشانۍ ستا معلومې دي، که مالی دي، که بدني دي، که د کور دي، که بار دي، که د اولاد دي او که هر څه دي، او ګناه به دې وبخلی شي. دا د درود شریف برکت شو. او بعضې خلکو یو خبره مشوره کړې ده، وی درود شریف یې په ولاړه به نه وی او که دې ووایي نو دا چل به راباندې وشي او قبلې ته به دې مخي او که بل خوا دې مخ کړې نو ګورې دا چل به ده. دا د درود شریف دشمنان دي او بې اودسه به نه وی او که دې ووایي دا چل به در باندې وشي. نو غریب پړه کې سوچ کوي چې واقعي په پلانکي دا چل شوی دی، دوی په ولاړه درود شریف ویلی دی. پلانکي چې دی که نه ګوره که ملی خوږېږي دا جوړ ده بې اودسه ویلی دی. پلانکي چې دی که نه وایي په سر یې درد دی، ښه دا جوړ ده بې اودسه ویلی دی. بشیرجان چې دی که نه دا سترګې هلکه معذوره دی، دا جوړ ده درود شریف په بې اودسه ویلی دی. دا بیا شکونه راځي، دا نشته. اصل مسله دا ده چې اودس ډېر بهتر دی. زما په خبره پوه شوې؟ اودس ډېر بهتر دی. ښه دا ده چې اودس وکړه، قبلې ته مخ کا، التحیه شکل کې مو سره کښېنه او درود شریف وایه. څومره چې د آدابو خیال ساتي، په دې آدابو دا شی نور هم خشته کېږي. لکه تا مټۍ واغېشتل او په عام پلاستیک ګوتی کې دې راوړل او په مبارکۍ کې دې بشیرجان له یوړل چې دا مبارک دې شه بشیرجانه دا مټۍ واله. بشیره داسې خو په دې خوشحالېږي که نه؟
نو اسې دې ولا پلاستیک ګوته کې مټۍ واغېستل چې هم بشیر جانه دا دې مبارکي شوه واله او یو دا دی چې هغه مټۍ ولا په ښکلې ډبي کې بنده کې اشکری کې پلاستیک پې د پاسه چړو کې ګوډونه پې کېدې نو که د هغې نه کمه مي او دله دې راوړه دې به پې ډېره خوشحاله شي نو دقه رنګې که درود شریف اودس دې وکړو قبلې ته دې مخ کړې او تحیه شکل کې هم کېناستې او شپم د جمعې وي مثلا نو ډېر لوی مزېدار ګفټ ته جوړ شو څه ته جوړ شو ګفټ الله به پې ډېر خوشحاله شي لیکن که بې اودسه هم وی نو ویلی شي که په ولاړه مې نو وایه په چا څوک به اودس کولی شي څوک به نه شي کولی څوک به وایي به چې وروره زه درود ډېر وایم نو دونه زه په جومات کې کېناستی کم ځای شم قبلې ته مخ کولی کم ځای شم نو چې څومره درود شریف وی د خدای قرآن بې اودس هم ویلی شي په اودس کې هم ویلی شي درود شریف هم دغسې دي د خدای قرآن په ولاړ هم ویلی شي او په ناسته هم ویلی شي قبلې ته د مخې هم ویلی شي او که قبلې ته د شام به ویلی شي دقه رنګې ذکر او درود شریف هر وخت کې وایه ښه هر وخت درود شریف وایه نو دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام لوی کمال الله په حضور پاک کې را جمع کړ دا یو دویم ته وی لکه آدم علیه السلام له الله دا کمال ورکړو چې جنت کې ژوند تېر کړی دی هغه جنت کې اوسېدلی دی نو پیغمبر علیه السلام لم الله دا حیثیت ورکړی دی د معراج په شپه الله کم خوا رسولی دی جنتونو ته جنتونو ډېر مزیدار نو ما تپوس وکړو لمن هیا دا د چا دی دا بلډینګ وی دا ستا د یو امتي دی ما وی چې زما امتي څوک دی وی عمر نوم دی د عمر فاروق دپاره دا محل جوړ شوی دی وی عمره وی اړه کې مې رالل چې زه ورننوځم او ستا دا محل وګورم خو ته ډېر غیرتي ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شوم کیسے نه سبا پړه کې د اخسرا نشي چې ته زما محل ته زما د اجازت نه بغیر ولې وردن نشوې فذکرت غیرتک حدیث بخاری کې راځي ستا غیرت را مخکې شو نو وردن نه شوم نو حضرت عمر وجړل ډېر وجړل ابک اغار یا رسول الله د الله رسوله زه به په تا غیرت کومه په بل چا هم نه نو پتا چې ته وردن نه شوې خو د ما دپاره فخر دی او بلال پورې به ټوقې کولې خندل وی بلال ستا د جنت ښځه مې هم لیدلی دی او ستا د جنت کور مې هم لیدلی دی هر څنګه یو ډېر خشته محل و مخکې یو خشته ښکلې وله بېدله او یو جینۍ ناسته او یو هوره هغې چې به په مخ باندې لپه واچوله نو هغه لپه به د ملغلرو په شکل کې او د یاقوتو په شکل کې ترې لاندې پرېوته دومره ښکلې وه نو ما تپوس وکړی جبریل علیه السلام نه دا محل د چا دی دا ښځه څوک ته وی په خپله کې تپوس وکړه نو خوب کې سړی مکلف نی ښځو نه هم تپوس کولی شي دا منامي معراج دی او که یقظتن د ویښې معراج شي نو په جنت کې څوک مکلف نه دی بیا جنت کې د ښځې نه هم تپوس کیدی شي دواړه دي یا منامي یا یقظتن تپوس ته کوي وی تپوس ته وکړه او جبریل علیہ السلام چې بس خبره نبی علیہ السلام ته کوله نو د الله له طرف نه به کوله نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو ته څوک دا محل د چا دی وی دا ستا یو امتي دی بلال نوم دی دا د هغه محل دی وی ته څوک وی زه د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راړوم نو جنت خدای پاک نبی علیہ السلام ته ښودلی دی دننه وردننه شوی دی د هغې دا په ویښ هم وردننه شوی دی نبی علیہ السلام د هغې د اوبو صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د خټې صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د یاقوت و مرجان صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د محلونو صفتونه یې مونږ ته کړي دي دا د آدم علیہ السلام کمال او الله تعالی دا کمال حضور پاک مبارک لا هم ورکړی دی را به شو ورپسې حضرت نوح علیہ السلام ته د نوح علیہ السلام څه کمالو د نوح علیہ السلام دا کمالاتو چې الله تعالی د هغه په یوه دعا باندې ټول کافران چې څومره هغه هلاک کړل دعا یې وکړه د الله په دربار کې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خدای چې د کافرانو په مخ د ځمکه څوک پرې نه دی نو الله تعالی ټول کافران غرق کړل او نوح علیہ السلام سره د او یو کم و بیش یا درې او یا دوه یو مسلمانانو الله په کشته کې بچ کړ د حضور پاک دې کمال ته مو ګوره که نه په جنگ بدر کې چې څومره دشمنانو د نبی علیہ السلام هغه خلق چې د حضور پاک په ملا مبارکه باندې لري باد شول
او ګندګۍ به پیچولې او مرکې به ورته ساده رچو او هغې له به ولونه ورکوله. په جنګ بدر کې د لږو مسلمانانو د مخه خدای پاک مردار کړل که مردار یې نه کړل. د نوح علیه السلام دشمن د نوح علیه السلام په جنگ مړ نه شو. دشمن چې ستا د لاسه مړ شي دشمن او ته ورته ګورې او خپې ټکوي نو دا دله بیا خوند درکوي. نو دا بیا کافر دشمن د نبی علیه السلام مبارک او د صحابو د لاسه خدای ټول مردار کړل او چې کم پاتې شو نو هغې ته خدای ایمان غوندې عظیم نعمت ورنصیب کړ. حضرت ابراهیم علیه السلام لویه معجزه و لوی کمال سو اور په الله ګلې گلزار کړ. نمرود چې کله اور ته وغورځو نو الله پاک اور ته اعلان وکړ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اے اورا په ابراهیم علیه السلام یخشه خو سلاما اسنه دومره یخشي چې د یخنۍ نه ولا تکلیف ورنه کې معتدل چې نه پکې یخني وي او نه پکې ګرمي وي. دا د هغه اور پې ګلې گلزار شو اور پې سالم شو. اوس دا برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حضرت انس وی حضرت انس د پیغمبر علیه السلام د لسو کالو خادم حضرت انس وی مال پیغمبر علیه السلام یو رومال را کړو نو چې کله به خیرن شو نو تنور کې به مې ومنډه نو چې واپس به مې راوویسته نو پاک شوی به. نو اخو د ابراهیم علیه السلام ذات ته بېشکه برکت شته. پیغمبر به اور څنګه سوځوي؟ پیغمبر خو ډېر لوی ده شان خاوند دی لیکن کم رومال سره چې د حضور پاک ګوتې مبارکې جنګېدلې دي هغه هم اور نه سوځوي. دیکھ که دا څونه مزیدار کمال شو چې کم رومال سره د هغې لاس اوچ کړی دی نو ما به اور ته دننه که تنور ته نو صفا به شو نو پاک به مې راوویسته. ښه که ته وی چې د ابراهیم علیه السلام خو یو عظیمه معجزه وه او کمال به ویم کمال چې ګوره هجرت یې وکړه د الله دپاره. د عراق نه روان شو څومره مزل یې وکړه پیاده او یو ورسره بیبي ساره ده او یو ورسره حضرت لوط علیه السلام وراره دی او لاړ شام ته او په شام کې بیا د خدای کور جوړ کړ چې هغې ته بیت المقدس وایي. دا څومره کمال. نو هغه کمال خدای پیغمبر علیه السلام لم ورکړ د مکې مکرمې نه پې هجرت وکړ او کوم طرف ته یې ورسو مدینې منورې ته. او مدینه منوره کې پې دوه جوماتونه جوړ کړل یو ته مسجد قبا وی او بل ته مسجد نبوي وی. دوه جوماتونه شو. اوس وګوره بیت المقدس هم ډېر مبارک جومات دی. حقیقت دا دی چې مبارک جومات دی لیکن د هغې بیت المقدس نه مسجد نبوي زیات مبارک دی. د هغې مونځ هلته مونځ په یو په 1500 دی په بیت المقدس کې او په مسجد نبوي کې مونځ یو په 1000 دی او یو روایت کې یو په 50 سره دی. او مسجد قبا چې کوم الله په پیغمبر علیه السلام جوړ کو د هغې څونه برکت دی هغې کې 2 رکعته مونځ د عمرې برابر ثواب لري. دا برکت شو. هغه برکت خدای ورکو. او ابراهیم علیه السلام که ته وی چې بیت الله شریف جوړ کړی دی نو بیت الله شریف نبی علیه السلام نام خدای جوړ کړ. دا خو اصل کې ما درته مخکې چې آدم علیه السلام جوړ کړی هغه نه مخکې فرشتو جوړ کړی نو ابراهیم علیه السلام په لاس هم جوړ شو او بیا د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې هغه هم پکې خدمت وکړو. قریشو چې کله جوړو یو خبره به بله ستاسو ذهن کې راځي چې هلکه د اسماعیل علیه السلام کمال پکې شته که نشته؟ د هغه څه کمالاتو؟ د هغه دا کمالو چې د هغه خپه مبارکه فرشتي جبریل علیه السلام په ځمکه راوبروله نو زمزم چینه راوخوټ کېدله. هلکه لوی برکت دی که نه دی د زمزم د چینې؟ اوسه پورې برکت دی. حالانکه ابراهیم اسماعیل علیه السلام هغه وخت کې لا پیغمبر نو 40 کاله کې پیغمبري ملاویږي. لا ماشوم بچی دی د مور پی خوري او خپه والا جبریل علیه السلام راوبروله او د زمزم چینه پیدا شوه. دا څومره لوی برکت ډېر وی واقعي برکت. دقسې برکت الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړی دی. اسنګه هغه دا جسمانی برکت دی هغه روحانی برکت دی. د هغې مثال به درکم. نبی علیه السلام فرمایي یو ځل یې وفرمایل ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم علاقه ده دا د جنت د باغچو باغچه ده. و منبری علی حوضی او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی. نو علما خو د دې توجیهات ډېر کوي خو اسانه غوندې توجیه چې د تو کومه څه شی دی
هغه دا چې د قیامت پر ورځ به دا ریاض الجنت دا باغچه د باغچو د جنت دا به الله راولي او په جنت کې به کېږي او دا منبر دا به الله راولي او دا به د حوض کوثر په غاړه باندې کېږي. د دې وجې نه علما لیکي چې څوک مدینې منورې ته لاړ او په ریاض الجنت کې دې مونځ کوي نو دې د الله نه دا سوال وکړي مانځه نه پس چې الله په دنیا کې دې د جنت ځمکې له راوستې ما نو په آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب کړي. او چې د منبر مبارک سره خوا کې دې کښېني ډېر دقه وایي چې خدای په دنیا کې دی د پیغمبر علیه السلام منبر له راوستم او حضور پاک فرمایي چې دا د حوض کوثر منبري علی حوضي په حوض کوثر په غاړه پروت دی نو خدای د مرګ نه پس به مې د حوض کوثر غاړه نصیب کې. نو حوض دنیا کې د اسماعیل علیه السلام برکت زمزم دی. هغه برکت د پیغمبر علیه السلام د برکت خدای نورم زیات که لیکن هغه روحانی برکت چې د ریاض الجنت په شکل کې دی او د پیغمبر علیه السلام د منبر په شکل کې دی هغه د حضور پاک خصوصیت دی. نبی علیه السلام فرمایي وی د خپل امت لا د حوض کوثر نه اوبه ورکومه او هغه حوض کوثر چې باندې چې څومره کوزې پرتې دي وی د اسمان د ستورو نه زیاتې دي او اوبې د پیو نه سپینې دي د واورې نه یخې دي او د شاتو نه خوږې دي. الله یې زموږ نصیب وګرځوي. را به شو ورپسې حضرت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام له الله څه برکت ورکړی کونټی خدای ورکړی او ورته وی دا کونټی په ځمکه وغورځوه نو مار به ترې جوړ شي. چې کله فرعونیانو سره فرعون ته چې څنګه الله وی د ما خو ډېر غټ دشمن دی فرعون هغه سره به څه کومه خو بلا ده بلا سره به څه کومه وی فکر مه کوه یو دوه معجزې دله در کومه یو دا کونټی ده یو ید بیضا دا لاس دی کونټی به دې څنګه چې بس دله ورشي او دې خوا دې خوا کوي په ځمکه ورته غورځوه او اجدها خامار به ترې خدای جوړوي ګوتې وروله بیا به کونټی کېږي او دا لاس دې سینه کې وضمم یدک فی جناحک دې سینه کې دې ترخ سره دا لاس ورمنډه او بیا راوباسه نو تخرج بیضا من غیر سوء تک سپین به پړقېږي خو برس مرض والا بني من غیر سوء آیة اخرى برګې مرض به پینی چمک به وي رڼا به کوي. زه دا دوه دې نښې شوې فرعون له ورغی ورته مخامخ ودرېده او نیغ ورننوت او داسې هیبت الله ورکړی چې په لاره کې پولیس والا تپوس غدرې ونه کړی شو چې ته څوک یې او چېرته ځې بس نیغ ورننوت. فرعون ته تخته مخامخ ودرېده هغه هم حیران شو چې دا لږ څه کوي چې نیغ راغی بغیر د پروټوکول نه او بغیر د پولیس نه نیغ پراننوت. ته څوک یې لکه او دلته څنګه رالی وی د الله استازی ما ان رسول هارون علیه السلام ورسره دی او خو پېژنده زه د الله مونږ پیغمبران یو تا یرو د خدای د عذاب نه. هغه وی داسې کې زه خو خدای خو زیمه او ته وی زه د خدای استازی ما. موسی علیه السلام کونټی له ټک ورکه او په ځمکې وغورځوله چې وی غورځولې او اجتهاد یې جوړه شوه او فرعون غروال او دومره دستونه یې وکړل چې کرسۍ هغه څه ورته ویلې چې تخت یې څو لړل غل ته وبېدل غل دستونه ته وبېدل او چیغې یې کړې شي اوچته وه چې اوچته وه ګورې مونږ غرق نه کې او هغه ورته خوله وازه کړه اجدها دې ته د خدای مدد وایي د الله مدد وایي. قسم دی که الله دې مدد وکړي که د دنیا طاقت دې مقابله وکړي دغې ته مدد که د فرعون د فوج مقابله به څوک کوي او د فرعون د پولیس مقابله به څوک کوي او د هغه دربار کې دوه په دوه دي. داسې معجزه والا خدای ورکړله داسې کمال. موسی علیه السلام ورته ګوتې کړې او واپس د هغې نه امسا جوړه شوه او لاس به یې راوویسته او به پړقېده رڼا به یې کوله دا دوه شو. خیر هغه خو بېرته ساحر او بیا مقابله مو ګټله لیکن دې نه څه معلومه شوه چې امسا د لرګي هغې نه جمدې شی جوړېږي مار او لاس پړقېږي. اوس د حضور پاک دې معجزې ته مو ګوره. نبی علیه السلام مبارک به تقریر کو نو د یو ستن وه د کجورې هغې ته به یې ډډه والې وه نو یو ښځه راله نبی علیه السلام ته وی زما یو غلام دی ترکان دی نو که دې خوښی نو چې تاله یو منبر پې جوړ کم یو منبر دله پې جوړ کم. نبی علیه السلام ورته بالکل جوړ کا نو د غز د لرګي نه احد سره خوا کې یا بقي کې هم دا و دا غزونه احد سره خوا کې هم ځنګل کې و
نو هغې کې د غز د لرګي نه وله منبر جوړ کړ 3 پوړۍ وې 3 پیغمبر علیه السلام یې پرې بره په دې 3 پوړۍ باندې کېناستېده نو 3 پوړۍ وې د هغې حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت ابوبکر بیا د نبي علیه السلام د احترام د وجې نه په 2 پوړۍ کېناستېده او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په 3 پوړۍ کېناست هغه ویل زه خو ابوبکر په پوړۍ نه کېنم او د حضور پاک په هغې نه کېنم په 3 به کېناستېده چې د حضرت عثمان زمانه راله هغه لومبۍ پوړۍ ته وخته یو سړی وایي خدای پاک د عثمان سره خو کي چې دې لومبۍ ته وخته یعنې که دې نور هم لاندې کېده وایي مونږ خطیبان اوس په کویانو کې ناستو یو به د بل نه لاندې کېده او بل به د بل نه لاندې کېده هغه منبر یې نبي علیه السلام له جوړ کړ چې جوړ یې کړ د ستنې د خوا نه راغې لاول به حضور پاک دغسې ناستو خبرې به یې کولې ځکه صحابه کم یو څو کسان ورو ورو زیاتېدل نو بیا په ولاړه تقریر کاو نو بیا چې منبر جوړ شو منبر کېناسته نو هغه ستنه په جړا شوه حدیث شریف کې راځي او داسې وجړل داسې جړا لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي یاره دا ما لیدلې دي تاسو ته پته نشته غوا چغې وی چې بچی ته یې خوا کې میخه په بچی پسې چغې وی چیلی ورپسې چغې وی خو چې د اوښې نه د بچې اخوا که یاره ما په خپله یو ځای ته مونږ تلي یو هلک ته مې ویل هلته اوښانو په مدینې شریفې سره خوا کې یو علاقې ته هلکه مې داسې یو مسله د دین درته دغه کوم مې ته دا بچی اخوا که د دې اوښې نه د ګېته لرې که نو هغه ما ته هغه وی ورته ولېږه وي دې کې مختلفې اوښانې وي داسې جړی ورپسې شروع کړه لکه د زنانه په شان جړه او سترګو نه اوښکې روانې شوې نو هغې ستنې داسې وجړل لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي نو حضور پاک زر ورغې لاس یې پراخ کړ او خصایص کبرا کې بیا سیوطي صاحب لیکلی دي چې نبي علیه السلام دې تپوس وکړ ورته وی ما پسې دې وجړل وي او وی وایه څه غواړې 2 خبرې دي اوس یا د الله نه سوال کوم چې الله دې دلته زرغونه کړي او میوه ونیسي او خلک دې میوې خوري زرغونتیا ده ستنې خو جون شو که نه او که دې دا خوښوي چې د الله نه سوال وکړم نو الله به د جنت ته بوځي نو په جنت کې به د جنتیان میوې خوري نو هغه ستنه مخیاره وه وی د الله رسوله 2 خبره مې خوښه ده نو نبی علیه السلام وفرمایل وی دا ستن به الله د قیامت پر جنت ته بوځي او په جنت کې به الله زرغونه کړي او جنتیان به میوې خوري ګوره که د موسی علیه السلام کمال معجزه هغه عظیمه ده ګورې ما درته مخکې وې چې موږ به د نورو پیغمبرانو سپکاوي نه کوو د خدای انبیا دي هم عظیمه معجزه وه د فرعون نه په لویه مقابله ګټلې ده خو هغه هم کاڼي نه مار جوړ شو دا دغه نه لرګي نه مار جوړ شو دا د لرګي نه د اوښې شکل او بیا د شکل خو نه خو د اوښې په شانتې جړه او د انسان په شان خبرې لرګي شروع کړې دا هم هغه کمال شو او د لاس دغه برېښنا یو صحابي دی طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه نبی علیه السلام ورته وی زه خپل قوم ته او خپل قوم ته تبلیغ وکړه وی د الله رسوله زما قوم خو یمن دی هغوی خو دلیل غواړي وی څه دلیل وی نښه غواړي وی ښه یو نښه دله زه در کوم وی څه نښه ده وی که هغوی دنه نښه غوښته نو پرې تندي باندې لاس راکاږه نو تندي نه به دې رڼا خیږي او چې کله بیا ختمه نو دوباره پې لاس راکاږه رڼا به بندېږي طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله تعالی عنه لال قوم ته نصیحت شروع کړ قوم ورته وی نښه دې څه ده په تندي لاس راخ کړ داسې رڼا ته تله چې ټوله دنیا روښانه کړه هغه مخامخ ځمکه روښانه کړه او بیا به پې لاس راخ کړ رڼا به ختمه شوه نو هغه برکت چې د موسی علیه السلام په لاس کې واقعي لوی برکت دی هغه د نبي علیه السلام د معجزې په توګه رب العالمین حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه لام ورکړی دی دا کمالات د حضرت عیسی علیه السلام متعلق ته یو خبره کوم عیسی علیه السلام چې دی نو هغه له خدای څخه معجزه ورکړې وه ها د هغه به مړي باندې به چف نارې کړې او جمدې به شو مړي ته قرآن شریف کې الله فرمایي ويحيي الموتى بإذن الله یا احيي الموتى بإذن الله مړي ته به قم بإذن الله د خدای په حکم پاسه نو پابسید یو بیبي وراله ام محجن رضی الله تعالی عنها
زوی مړ شوی یو زوی و نو پیغمبر علیه السلام ته راله او ډېره زیاته خفه وه وی د الله رسوله زما دغه یو زوی دی نیازبین او مړ دی مهرباني وکړه خدای ته سوال وکړه چې الله واپس جمدېږي نیک بخت داسې وی الله کولی شي واپس جم دی کولی خو ته به مرې او موږ به نصیحت یې ورته وکړو هغه همغسې جاړي او ډېره زیاته فریادي ده نه ماله به د الله نه سوال کوې چې زما دا زوی خدای جمدي کړي ولې عیسی علیه السلام به د خدای نه سوال نه کو څه دلیلونه یې مو ته شروع کړل قرآن کې نه دي څه وی زوی د کوم ځای دی وی کور کټ کې پروت دی لا مې نه دی ښخ کړی وی زه چې ځو چې څنګه لاړ پیغمبر علیه السلام یې د زوی کټ ته ودرېد او مقه الفاظ یې ورته ووی قم باذن الله زوی یې په خپله د ځان نه څادر لرې که او کېناست په کټ کې او راپاڅېد دا معجزه شوه د حضور پاک او ګوره عیسی علیه السلام به د الله په حکم مړي جمدي کړل بیا به واپس مړه شو او دا هلک د دې ام محجن دا زوی دی چې واپس جمدی شو خدای ول ډېر لوی عمر ورکړ د حضرت ابوبکر زمانه کې مو رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې مو د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې بیا په یو جهاد کې شهید شو دا کمال زه به تاسو ته خلاصه د خبرې ده ویم چې د ټولو پیغمبرانو حسن یوسف حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د مصر ښځو یوسف علیه السلام ولیده لاسونه یې پرې کړل وی که د ما محبوب یې لیدلی وی سرونه به یې پرې کړي او صحابو دغسې کړي دي که نه حسن یوسف دم عیسی یو صحابي دی کې ډېر زیات واقعات دي خو ما درته اختصار وکړم یو صحابي دا پنډی ماته شوی و یو کافر یې وجلی و او بیا یو پنډی ماته شوی وه او ځان یې دا خپه تړلی وه په پټکي باندې او پیغمبر علیه السلام ته راغی او لاس یې پرې راښ کړ چوف یې پرې وکړ او صحابي وایي قسم دی که د هغې نه پس مې پوټۍ غوندې درد محسوس کړي او حضرت علي صاحب د خیبر په جنگ کې نبی علیه السلام تپوس وکړ این علي ابن ابي طالب وی علي څه شو وی صاحب به رمد سترګې خوږ دي وی راوې بلې چې راوې غوښته نبی علیه السلام وله په سترګو دم ور واچو علي صاحب وایي وی داسې خدای سترګې جوړه کړه چې اړو بیماري پې نه وه د دې ډېر زیات مثالونه دي او ید بیضا داری آنچه خوبه همه دارن تو تنها داری هغه ټولو کمالات چې راغونډ کې هغه تا کې یوازې موجود دي دا د حضور پاک کمالات او یې بالخصوص برته ده وویمه چې اونه جمع کول او خبرې کول او اوښانو سره خبرې کول او برکت پیدا کېدل په خوراکونو کې او په اوبو کې برکت پیدا کېدل دا ځان له کمالات دي خو نبی علیه السلام چې کوم مړه وړونه د الله په حکم جمدي کړي دي دا ځان له کمال دی یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته قصه کوي وی مونږ به څه چل کوو مونږ به کاڼو ته سجدې لګولې نو چې ښکلې کاڼې به م ولیدو هغه بل به مو غورځاو بیا به مغې ته سجدې جیب کې به م ګرځاو نو چې د هغې نه به م خشته کاڼې ولیدو نو هغه زور به م غورځاو او چې کاڼې به نو بیا به مو د خټې نه یو غونډ جوړ کړو نو هغې ته به م سجدې کولې دا وی زمونږ ژوند و نو وی ځان له ما یو بوت جوړ کړی وی صحرا ته تللی وم ښکار له نو یو بوت مې یو ځای کې کېښود چې دورېږه دا خدای دې خوا کېدم ما ښکار کو وی چې بوت له رالمه وی لوند و لوند وی خوا کې دریاب و سیلاب و سیند و وی ما وی چې زما دا خدای جوړ الوتې دی او په دې دریاب کې لمبلې دي دې جوړ په دریاب کې غوپه شوی دی او لمبلې دي ګرمي جوړ شوې ده نو وی چې بیا مازدیګر مې بیا وکته بیا مې ښکار وکړ رالم ومې کته وی بیا لوند و وی ما وی چې سړی جوړ بیا ګرمي شوې ده او بیا ورلوتی دی او دریاب کې یو څو غوپې والې دي وی چې سار مې ښکار کو بیا مې وکتل بیا لوند و مې چې دی د شپې به تلي نو بیا به الوتي نو لمبلې به یې وینو نو یو ورځ مې دا چل وکړ وی ما چې به ښکار وکړو نو د ښکاره د هغه سرونه او خپې به مې یو طرف ته وغورځولې نو دا سپي به راتلل او ګیدړان به راتلل او لومبړې به راتلې اب یې خوړلې نو ما یو ځای کې ښکار کو وی مې چې ورېږه د دې بوت نه زه پټ چېته کښېنم او پټې سارم چې دا دې کوم وخت کې اوچتېږي او الوځي په دریاب کې لاندې وی چې پټ کېناستم داسې مخامخ وی دې کې یو ګیدړ راغی او یې خپې اوچته کړه او زما د بوت په دا سر یې متیازې وکړه د بوت په سر یې راله متیازې وکړې وی چې متیازې وکړې
وی زه پوه شوم چې دا خو ما وی که دا د سیند ته لمبلو لځي دا خو هغه لومبل راځي هغه ګیدړ اپې د پاسه پیشاب متیازې پې کوي. نو یو شعر یې ووی رب یبول الثعلبان برأسه، اغم خدای کیدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي. رب یبول الثعلبان برأسه، اغم خدای کیدی شي چې ګیدړان هغې په سر باندې متیازې کوي. لقد ضل من بالت علیه الثعالب، چې چاله ګیدړ په سر متیازې کوي که نه دام ګمراه دی، چې څوک د دې عبادت کی دام ګمراه دی. وی بس اوچت مې که او الله اکبر مې پې ووی او ځمکې له مې راوپاراو چې تا باندې خو مرداره متیازې کوي ګیدړان د هغوی نه ځان نه چې ساتلې موږ له به څه خیر راکړي. نه زمارونو وی دقه خدای پاک موږ ته هدایت را نصیب کو او د الله فضل دی موږ د هغه ذات عبادت کوو، د هغه ذات ته رب وایو چې نه وله مرګ راځي، نه وله بیماری راځي، نه وله تبه راځي، نه وله ټوخې راځي، او همیشه دپاره موجود دی او د ټولو کائناتو اسمانونو بره ځمکه او لاندې او په دا منځ کې د هر څه خالق او مالک دی. داسې دی که نه دی؟ الله دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله ډېر زیات کمالات ورکړي او چونکې زموږ ښکلی پیغمبر دی نو په دغه کمالاتو باندې موږ خوشحاله یو او موږ پې فخر کوو. رب العالمین دې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا او د هغه ښکلي دین نصیب وګرځولی کړي. د څوک دی محمد ارشاد بابي ښه دا پېښور کې واقعي ما نه خو ير شوي بلود ما سره رابطه کړو بلکل مې خبره یېره شوه. دا ارشاد صاحب زمونږ پېښور کې د ریاض صاحب او ارشاد صاحب د هغه وروندارو بلوز غریبه سوځېدلې ده، وفات شوې ده او ورور یې زخمي دی. ډېر خالقان دي، ما ته خو په واقع ټلیفون هم شو حقه مې خبره یېره شوې وه، اوس مې را یاده شوه. دعا ورته وکړه چې الله تعالی د هغه وروندار مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت کې مرتبې نصیب کړي او دا شهادت دی الله دا شهادت قبول کړي او الله تعالی د هغه ورور له ولا شفا نصیب کړي ورغلګري. درود شریف رسول مبارک چې کوم حدیث سنن ښه مضبوط دی، نسائی کې شته، په نورو کتابونو کې شته. دا وایي چې د ما نیا دپاره دعا وکړه او الله دې مغفرت نصیب کړي او کاروبار دپاره څه وظیفه راته وښایه. دا ضعیف مانه لږ ځان له زده کوې ځکه بیا پې وخت خرابېږي. نسوار خرڅول کاروبار یې څنګه دی؟ زما خو ډېر بدي شي نسوار، د بلا نه مې بدي شي. مې اچوې او مې خرڅوې، بچي دې نشته الله دې له نیک عمله بچي درکړي. وتل نفر نوافل او 2 رکعاته کولی شي. علیه السلام په ناسته کړي دي او په تشهد کې به ښځې خپې سینګ اړئ، ښځې به خپې دواړه یو طرف ته واړئ او په ګس طرف باندې به کښېني. احرام کې سیرګټه باندې دم نه راځي خو ګناه ده، ښه نه ده. مدرسې دپاره دعا غواړي الله دې مدرسه کامیابه کړي او بورډ د امتحان کې دې الله کامیابي نصیبه کړي. اجوه کم د کجور د کم صحابي باغ و نبی علیه السلام چې کرلی خو سلمان فارسي په حکم یهودي ده کرلی او دا په مدینه منوره کې مخکې دا باغونه وروسته هم باغونه دا نه چې دغه وخت نه پیدا شوې ده. دی وایي چې زما د خوري اولاد نشته، الله دې ول اولاد نصیب کړي. الله ته موږ د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتئ. رب ذوالجلال د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي. الله که څوک مریضان دي شفا وله ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. الله زموږ ژوند کې مال اولاد کې برکت پیدا کړي. الله د حاسدانو د حسدونو نه مو ساتي، د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي، د مخلوق د شر نه مو ساتي او د دنیا او د آخرت د فتنو وساتي او د نبي علیه السلام مرګتیا نصیب وکړي، د هغې تابعداري نصیبه کړي او د هغې د جنډې لاندې د قیامت پر ورځ ودرولې کړي، د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه نصیب کړي او الله چې څه چا ته څه پریشانۍ دی الله پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدله کړي. او خدایا د چا که څه نوکری نشته، کاروبار یې نشته، خدای ته وله ښې نوکری او کاروبارونه ورکړي. موږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کړي او چې کوم مردګان وفات شوي دی الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.